نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس په مسجد نبوي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پتون نه د لنګ د چوت شو د پتون نه د لنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوت شو. حضرت ابوبکر صدیق صاحب راغی نبی علیہ السلام هغه شانتی ناسو. حضرت عمر صاحب راغی هغه شانتی ناسو. او چې کله حضرت عثمان صاحب راغی نبی علیہ السلام زر ټیک شو داسې کېناست. نبی علیہ السلام ټیک کو ځان پتون باندې خپله هغه کپړه ور واچوله. حضرت عائشې تپوس کې یا رسول الله ما د لرې نه کته تا ته زما بابا راغی تا په ځان کپړه سټ نه کړه. بیا عمر فاروق راغی تا کپړه سټ نه کړه په ځان باندې. کله چې عثمان راغی تا زر کپړه برابر کړه. دا ولې؟ نبی علیہ السلام فرمایل د کم عثمان نه چې د جنت فرشتې حیا کوي زه دې ولې حیا ونه کړم؟ دا خو فرشتې هم حیا کوي. دا داسې انسان داسې لوی انسان او داسې بهترین انسان زبردست انسان الله جل شانه له کرامات څه ورکړه. تاسو ته پته شته کرامات یې دو چې انسان انتهایی پاک وکړه د ګناهونو نه معمولی ذره برابر ګناه هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه چا نه وکتلی چېرته شوی وه. انتهایی پاک انتهایی باحیا انسان چې څونه باحیایي که نه نو په زړه باندې داغونه نه وي تور. د سترګو او د زړه خپل منځ کې یو کنیکشن دی. سترګې صرف بصارت کوي او زړه بصیرت کوي. څه کوي؟ بصارت صرف ظاهري لیده او زړه څه کوي؟ هغه باطني لیدل کوي. نو موږ چې وایو دې سړي ته خو یاره دا کشف وته وشو دا کشف نه وي په سترګو باندې دا څیز وي په هغه سترګو هغه څیز چې کوم دی هغه زړه ته کوشي نو هغه اصل حقیقت ته څیز ورته معلوم شي. اوږد تفصیل دی تصوف باب بحث دی بیا به چېرته وکړو انشاءالله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو ورځ په مجلس کې ناست دی په خپل دور خلافت کې او یو سړي چېرته بار بدنظري کړې وه چېرته زنانه ته یې کتلو چې هغه را داخل شو که نه مجلس ته حضرت عثمان صاحب ورته داسې وکته بس هغه کېناستو. حضرت عثمان صاحب ويدخل احدكم وفي عينيه اثر الزنا ويو سړی په تاسو کې راغلی دلته زما مجلس ته او د هغه په سترګو کې ماته زنا ښکاري څه راته ښکاري زنا راته ښکاري. یو سړی خوا کې ناست و که نه او پوه شو حضرت عثمان صاحب څوک ولیده نو وایي اوحي بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبي علیه السلام نه پس هم وحي راځي د نبي علیه السلام نه پس هم وحي راځي. حضرت عثمان صاحب ته څنګه پته ولګېږي دې سړي دا چل کړی. حضرت عثمان صاحب واورېده. حضرت عثمان صاحب ورته وی چې نه لا ولکنها فراست المؤمن نه خدا صرف د مؤمن فراست دی چې په هغې باندې الله جل شانو د باندې هغه پټ څیزونه واضحه کوي چې څه ته مونږ کشف وایو. دا کرامات د حضرت علی عثمان رضی الله تعالی عنه. بل یو عجیبه کرامت اخري خبره کوم هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کرامت دا چې یو ورځ جهجاه الغفاري یو سړی و. حضرت عثمان صاحب خطبه وي نو په لاس کې ورسره امسا وه خطبه وي. جهجاه الغفاري هغه عثمان صاحب سره اختلافات هغه امسا یې ترې واغسته او په دې ځای کې خو د ټق ماته یې کړه او ویې غورځولې داسې هغه ورته څه ونه وي هغه ډېر عجز سړی و حضرت عثمان رضی الله څه ورته ونه وي خو چې کور ته لاړو جهجاه د هغه په لاس کې الله جل شانو چینجي وکړه او په کال کې دننه د هغې چینجو د کینسر د لاسه هغه مړ شو تباه و برباد شو. دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کرامات د الله جل شانو هغه له عزت ورکړو.